د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی چې د یو سړي نه هوا خارجه شي نو دی به استنجا کوي او که نه. د بعضو عوامو دا سوچ دی، د بعضو عوامو چې کله د یو انسان نه هوا وځي او هوا ترې خارجه شي یا اواز ترې وځي نو دی به استنجا کوي. حالانکه دا غلو ده په شریعت کې د حد نه تېروتل دي. ها د اواز وتو سره د هوا وتو سره صرف اودس ماتیږي، صرف اودس ماتیږي خو استنجا نه لازمیږي. استنجا خو په انسان باندې هره لازمیږي چې کله څه ترې لاړ شي، ډکې میچازې ترې لاړې شي، تشې میچازې ترې لاړې شي، څه ګندګي راوځي چې هغه ته به بدن پورې نښتي. هر چې هوا ده داسې به بدن پورې داسې نښتې خو نه وي. نو د دې د وتو سره انسان اودس ماتیږي خو استنجا پې نه لازمیږي، صرف اودس پې ماتیږي، استنجا پې نه لازمیږي. دې نه ډېر عوام نه دي خبر، او دا تپوس ما نه ډېرو ځایونو کې شوی دی چې د هوا وتو سره استنجا شتي که نه، هوا وتو سره استنجا نشتي. والله اعلم.